په قطر کې د اسلامي امارت سرپرست سفیر سهیل شاهین وایي د پاکستان استخباراتي اداره ISI هڅه کوي د واشنګټن وروستۍ پیښه د افغانستان له حکومت سره وتړي او د افغان حکومت بدنامولو هڅه کوي. شاهین وایي ممکن په دې پیښه کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ لاس ولري چې غواړي افغانان د نړیوال امنیت لپاره ګواښ وښيي. په همدې حال کې د امریکا کورنیو چارو وزارت ویلي چې تېره اونۍ یو بل افغان کډوال محمد داود الکوزی په ټیک ټاک کې د یو ویډیو د خپرولو له امله نیول شوی چې پکې ادعا کوي چې بم جوړوي او پر ټکزاس ښار د برید پلان ترسره کوي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره په قطر کې د سفارت سرپرست سهیل شاهین وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI هڅه کوي د واشنګټن وروستۍ امنیتي پیښه د افغانستان له حکومت سره وتړي او د دې کار هدف یې د افغان حکومت بدنامول دي. شاهین له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړې چې امکان لري په دې پیښه کې بهرنۍ استخباراتو کړۍ ښکېلوي او هڅه کوي افغانان د نړیوال امنیت لپاره یو ګواښ وښيي. د نوموړي په وینا د اسلامي امارت رسمي دریځ روښانه دی. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان له خاورې څخه د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې د بریدونو لپاره استفاده وشي. اسلامي امارت تل ویلي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او د دوی د پالیسۍ اساس د سیمه ییز او نړیوال ثبات ساتل دي. په همدې حال کې د امریکې کورنیو چارو وزارت فاکس نیوز ته ویلي د تېرې اونۍ د سې شنبې پر ورځ یې د محمد داود الکوزي په نوم یو بل افغان کډوال هم پر ټیک ټاک خواله رسنۍ د هغه ویډیو د خپرولو له امله نیولی چې پکې وایي بم یې جوړ کړی او غواړي د امریکې په تکزاس ښار کې برید وکړي. به خاطر معیشت آمدم، به خاطر تو آمدم که سر تو انتحاری کنم. در امریکا سر من انتحاری میکنی؟ بله. سر امریکایی هم انتحاری میکنی؟ بله. د فاکس نیوز د راپور له مخې داود الکوزي د ترهګریز ګواښ رامنځته کولو په جرم محکوم شوی. راپور کې راغلی چې د نوموړی هم 2023 زېږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال دغه هیواد ته کډوال شوی دی. دا په داسې حال کې چې د تېره چهارشنبې په ورځ د رحمان الله لکڼوال په نوم یو افغان کډوال واشنګټن کې د امریکې د ملي ګارد پر 2 سرتیرو د برید په تور نیول شوی دی.